سلامونه دوستانو د ډېرې مودې راهیسې زمونږ په سلګونو افغانان چې دوی د نورو ملکو وګړو څخه ویزې اخیستې دي ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي او لا هم مخامخ دي. نو زه غواړم چې په نننۍ ویډیو کې دې باره کې تاسو ته لږ وضاحت درکړم او د دې ویډیو لیدل هر چا لپاره ضروري دي ترڅو هر یو کس ته دې برخه کې معلومات وشي. نو همدې له خاطره کوشش وکړئ چې تر پایه پورې وګورئ او نور ملګري هم ترې خبر کړئ. اصل کې موضوع داسې ده چې زموږ هیوادوال چې کم دلته په داخلي اماراتو کې ویزې اخلي، البته کم چې د آزادې ویزې نام موږ ورکړی دی، خو په حقیقت کې هغه ویزې آزادې نه وي، خو بیا هم چې موږ تاسو سم پوه شو سره، نو دغه ویزې چې زموږ هیوادوال دلته په داخل د اماراتو کې اخلي، نو د اخیستلو په وخت کې دوی پلټنه کوي چې کم چا سره ورته ارزان ریټ میلاو شي، نو هغوی نه دوی دغه ویزا اخلي. خو ارزان ریټ کم کسان ورکي، اکثر هم د نورو ملکونو وګړي دي، دوی زموږ هیوادوالو ته ارزان ریټ ورکي، 6,000 6,500 15,000 15,500 داسې ریټ ورکي چې په ده به زه تاسو ته 2 کلنه ویزه درکوم. په دې کې به هر څه شامل وي، ډاکټري، امارات سعودي، هر څه به په دې کې شامل وي. نو هغه داسې سوچ وکړي چې دا خو ډېره ښه خبره ده چې بل ځای کې ماته د ویزه په 7,500 داسې پیدا کېږي، نو دلته 15,000 واخلم، 6,000 به یې واخلم، نو تر څو ماته 1000 درهم او 1500 درهم بچت شي. که عموما وګورو هر یو سړی دا فکر کوي چې دا خدمات چې ماته بل ځای په دومره لوړ قیمت میلاویږي دلته ارزان میلاویږي، نو همدا به واخلم، ولې چې فایده ده پکې 1500 درهم پکې فایده ده. خو کله چې دوی ویزه واخلي په داسې وختونو کې زموږ په سلګونو کسان مشکلو کې راګیر شي. کم چا نه چې دوی ویزه واخلي هغه ترې پیسې واخلي، کله چې پیسې واخیستې نو هغه کس بیا ورک شي، بیا پسې ګرځي چې کم ځای کې او اکثر بیا پیدا کېږي نه د دې، او بیا به ته چې کومه ویزه تا لګولې ده هغې کینسل کولو کوم آسان کار نه دی چې هغه به ته پخپله بیا کینسل کړي. هغه پخپله کینسل کېدل خورا ګران کار دی. هغه چې ته پخپله کینسل کوې دومره په اسانۍ سره نه کینسل کېږي. د دې یو تاوان ښه. بل تاوان یې دا دی کله چې ویزه درته وشي ستا پاسپورټ باندې مو لګېږي، خو کله چې ته بیا ستا وخت تیر شي او کله چې ته ویزه رینیو کوې ستا لیبر کارت چې کم دی هغې در پسې بیا په زرګونو غرامې راغلي. ولې چې دوی تاسو سره په لیبر کارت کې دوکه کوي. د لیبر کارت قیمت مختلف دی، خو تقریبا د ستاسو حساب کې 2,500 درهم پورې حساب کې. زیاتره داسې شوي دي چې ماته میسیجونه راځي چې مونږ اوس ویزه کینسل کوو یا بل ځای ویزه لګوو، زموږ ارباب نشته. پوه شوې خبره باندې، ولې زموږ ارباب نشته مونږ څه وکړو. نو په داسې صورت کې هغوی ارباب چې کم چا چې ویزه ورکړي هغه خو یي نه، هغه خو لاتلي وي یا د دوی څخه ځانونه پټوي یا کم بل څه وجه، خو هغه ورته ځان نه ورکوي. حتی داسې کسانو نه هم زه خبر شوی یم چې همغه ویزه چې ستا د هغه چې درته کینسل کوي ستا نه په همغه ویزه باندې 1500 2,000 درهم غواړي چې دا ماته راکړه زه به درته کینسل کړم. نو داسې نور زیات مشکلات دي کوم چې دلته تشریح کول کافي وخت اخلي. زه د خپلو هیوادوالو څخه هیله کوم کم څوک چې په داخل کې ویزه لګوي د داسې چا څخه ویزه واخلئ چې هغه کس پیژنئ. زموږ په لسګونو هیوادوال دا کار کوي، لایسنس جوړ کړي او خپلو هیوادوالو ته ویزې ورکوي. داسې یو چا څخه هم مه اخلئ چې کس خو ته پیژنې خو دا ستا کس چې ته پیژنې دغه ستا ویزه د بل چا نه اخلي. د داسې کس نه مه اخلئ، ولې چې د ستا ملګري سره هم دوکه کیدی شي. نو زما ستاسو واړو ته مشوره دا ده چې داسې چا نه ویزه واخلئ. خیر که قیمت یې 7,000 وي، دوی هم نه دي ګرم، تقریبا 1500 او 1000 درهم خو باید دوی ته پاتې شي. نو که دلته تا نه 500 یا 1000 درهم که چیرې زیات واخیستل شي خو د نورو تاوانونه خو به تا ته نه رسېږي، او بل یو بل خو به ښه پیژنئ، دا کس به هم تا نه ورکېږي. کوم مشکلات د سبا ته راتلل نو په ګډه سره حل کوئ. همدې له وجې ما ستاسو واړو څخه هیله دا ده چې داسې یو چا څخه ویزه واخلئ چې هغه کس تاسو پیژنئ. سمه ده. نور زه در څخه غواړم په همدې ځای اجازه، او ها خپلو دعاګانو کې مې لازمي یاد ساتئ. د خدای په امان.